السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه به یې؟ څوک چې کني ماسټر طریقه زده کول غواړئ د ایډیټینګ، نو دا ویډیو پوره وګورئ او زموږ لیونتوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. ستاسو به ډېره مننه. ویډیو چې ساده ویډیو بیا به راشئ، کني ماسټر به کلیک کړئ. اوس ما کلیک کړی، کني ماسټر به کلیک کړئ او دا نشان به ووهئ. دا چې ووهئ بیا به دې سر ته راشئ، دې ته دا به کلیک کړئ. ټیک شو؟ بیا به داسې کار وکړئ، بیا به دا میډیا ووهئ. دا میډیا نه به بیا راواخلئ پکچر، راشه فیسبوک ته پکچر دې راواغست. مثال به دا پکچر دې راواغسته، پکچر دې واغسته، هغه نشان به ووهئ. اوکې دی نه دغه ووهئ. بیا دا پکچر غټوئ، دا به داسې کلیک کړئ او دا قنجې سره د دې خوا نشان څه دی دا به ووهئ او بیا به دې خوا دا دوه ټکي کلیک کړئ. دی نه دغسې د کلیک کړو، بیا به تصویر په دوه ګوتو داسې کوئ، برابر شي، ورته نږدې کړئ. تصویر مو ته برابر کړو، بیا به هغه ټکه نشان ووهئ. دغه ووهئ. بیا د اډیو دا نشان دی دلته ورکړی، دا به ووهئ. دې نه به ګانه راوړئ. نه د کراس ته نشان به ووهئ او بیا به دغه ټک ته نشان ګانه مو سپلی کړه، کراس نشان مو دا تصویر به د هغه ګانې سره هغه سر ته ورسوئ. څومره چې ګانې هغه سر ته بیا ورسوئ. څومره ګانه سازوئ که نه، خو به دونه د سازومه صحیح طریقه راته ښیمه. ګانه مو سپلی کړه، دې له چې اوس افیکټ ورته راوړئ. افیکټ چې ورته راوړئ داسې کار به وکړئ چې دا لیر به ووهئ، دا لیر به ووهئ او دا به ووهئ، دا بره ګیلري دا نشانه افیکټ به ورته راوړئ. ورګه څه کوم ځای کې پراته دي، واتساپ ویډیو. اوس مثال په تور ما اوس دا یو ولګوم. ټیک شو؟ دا دې ولګو، دا به فول سکرین کې د قنچې سره د خوا نشان به ووهئ دا او د فول سکرین ته به راوړی شو. بیا به هغه وکړئ نشان ووهئ. بیا به دې نه لاندې داسې کلیک کړي، چې کلیک ته کړو بیا به دلته لاندې راشي. ګوره هم دا بلینډینګ به ووهئ. بلینډینګ کې به بیا سکرین ته راشي. سکرین دی و دغسې بیا کلیک کړي. ګورئ او چې بیا لږ کموئ نو چې بیا کلیک کړي، دې ته به راشئ. دا یې الفا اپټیسټي دا به ووهئ. لږ بیا یې راکم کړي چې هر قسم افیکټ ورته هغه تاسو ورسره څنګه لګوئ، خو دا ما دا یو څه ورته پرېښودل. بیا چې لیکل ورته کوئ، دا لیر به ووهئ، ټکس به ووهئ. ته ګوره ها، د شونډو نښې د زړګي په رومال کې ده. د شونډو نښې د زړګي په رومال کې دغه دی و، دا اوکې به ووهئ. ټیک شو؟ بیا به دلته کې بیا دا اوکې ووهئ. دې ګوټ کې دا لیکل دلته دا دې راغلی. ګوره ښه دا لیکل به کلیک کړي، دا ډبل ایچ یې لیکلی دی نه دا به ووهئ. بیا به دې نه ول انداز ورکړي. دی نه دا پټۍ نه دې له بله بیا انداز دغه ورکړي، چې کوم ډیزاین ولا ورکړي که نه ښکلي لیکل ولا دغه کې برابرۍ ورته. اوس موږ بیا د عربیک ډاونلوډ کړی، موږ به دې نه وکړو. دې کې بیا زه دا ووایم، هلته لیکل مکمل بدل شي نه دغسې د رنګونه ولا دې ځای نه به بدلوئ. نه دا سپین رنګ چې دی نه دې نه بل رنګونه بدلوئ چې څنګه رنګ ولا تاسو ورکوئ. اوس ولا ما دا رنګ ورکړو، چې دا ورکوټی کوئ او هر څه چلو سره کوئ، دغسې به ورکوټی کړئ. بیا ولا دې له انداز ورکړئ، دغسې بیا کلیک کړئ. ان انیمیشن نه بل انداز ورکوئ، چې کوم انداز باندې تاسو پیلوئ. خو زه بله دا یو ورکړم، دا یو بله ورکړم، دا مې وله ورکړو. ګوره ورته ښه دا بسې لږ را دې خوا کې چې کوم ځای نه ګانه شروع کېږي چې برابرۍ ګوته باندې شي. داسې بیا لږ راغټ کړي دغسې نه څومره کوم ځای پورې ګانې هسې بیا غټې او بیا چې داسې ورکوئ دې که نه، نو دا درېیم نمبر څه دی، د اوټ انیمیشن به ووهئ. دا به یې داسې ورک شي. ګورئ یو طرف راننوځي بل طرف داسې ورک شي. ګوره ښه ان دا ټکی چې بیا ډبل ووهئ که نه چې بیا کلیک کړي، دلته به راشي دا درې ټکي چې ډیلیټ نه لاندې لیکي دا به ووهئ. هغه دغه کې به دا لومړنی ووهئ. لومړنی چې پکې کوم ووهئ بیا به دې ته راشي، دې ته دې ته به راشي دغسې بیا رامخکې کړي. اوس ورته ګوره ښه دا به دغسې داسې دې خوا را دې خوا کېني، کوم ځای نه چې ګانه شروع کېږي دغسې به یو ټکي او بسې دې خوا لیکئ.